دا کہانی د ایډی بروک په باره کې ده او په هغه کې موجود یو مزاحیه خلای مخلوق په باره کې کوم چې په دغه موجود وي او دغه مخلوق نوم وینم وي. په دې کہانی کې ایډی او وینم نه صرف د پولیس مقابله کوي بلکې یو نوی او خطرناک مخلوق یعنی د کارنیج خلاف هم جنگ کوي. ایډی یو صحافي او اوس وینم سره د ګرځېدو خوند اغشتي وي خو وینم هر وخت وایي چې هغه اوګه دی او د انسانانو د خوړلو ضد کوي. بل طرف ته ایډی ته په جیل کې د یو سایکو قاتل په باره کې پته ولګي چې د هغه نوم کلیټس کیسټي وي. ولې چې ایډی یو صحافي وي نو هغه د قاتل سره ملاقات کول غواړي. کلیټس یو انتهایی خطرناک مجرم وي چې کم په جیل کې قید وي. کله چې ایډی دله د انټرویو د پاره ورشي نو د یو جنگ په دوران کې کلیټس د ایډی لاس کټ کوي. د ایډی د وینې نه دغه مخلوق یعنی وینم د دغه قاتل په جسم کې ننوزي. دا هغه لمحه وي چې د دې په نتیجه کې د وینم یو شیطانی جسم یعنی کارنیج هم پیدا کیږي. څنګه چې کارنیج د کلیټس په جسم کې مکمل شي هغه لومبه د جیل نه وتښتي. هغه نه یو سور رنګ مخلوق جوړ شوی وي چې هغه د وینم نم زیات طاقتور وي. کارنیج خپل محبوبه چې هغه نوم شرک وي هغه مزادوي کوم چې یو خطرناک خزوي چې په خپل आवाज سره خلق د هلاکولو طاقت لري. اوس د هغوی مقصد خپل ارمان پوره کول یعنی تباہی راوستل او ظلم کول. د ایډی او د وینم خپل منځ کې اختلاف راځي چې وینم ته داسې لګي چې زما مالک ماته د خوراک ازادي نه راکوي ځکه چې زه څه خوړل غواړم هغه نه مې منې کوي. وینم ایډی پرېږدي او ډېرې ورځې د نورو خلکو په وجود کې اوسېږي. بیا ایډی ته احساس کېږي چې د وینم نه بغیر هغه د شیطانی وینم یعنی د کارنیج یوازې مقابله چرې هم نشي کولی. کله چې کارنیج او شرک د ایډی خپل خپلوان اغوا کوي نو وینم ته پته ولګي هغه د ایډی د مدد لپاره واپس راځي ځکه چې هغوی ته پته ولګي چې کچری دوی یو ځای نشو نو ان قریب ده چې کارنیج به دوی ختم کړي. کارنیج د وینم نه زیات طاقتور وي خو وینم هم ډیر زیات چالاک وي. شریک په خپل جادویي आवाज سره کارنیج او وینم دواړه کمزوري کوي. په اخر کې وینم په چالاکۍ سره کارنیج ختموي او کلیټس هم خپل انجام ته رسوي. د کارنیج د تباهۍ نه بعد ایډی او وینم د ښار نه تښتي ولې چې اوس پولیس او حکومت دواړه د دوی د پاره غټه خطر جوړه شوی وي. په اخر کې وینم ایډی ته یو حقیقت ښایي. هغه صدا سي هغه په کائنات کې موجود مزید څه خطرناک مخلوقات طرف ته اشاره ورکوي. آیا د وینم او د ایډی لا اصل امتحان پاتې دی یا هغوی به په مستقبل کې د یو نوي او طاقتور دشمن مقابله کوي؟ د هغې لپاره موږ د پارت 2 انتظار کوو.